اونا بشارت دادن، گفتن که سمت شمال جوزجان هم فتح شد. از اینکه شما هرات میرین، از اونجا زمینی میرین، چرا آن پرواز دوم به طرف چی است؟ جوزجان است. گفتن به جوزجان پرواز کنیم. جنرال ملک سر امارت اسلامی البته مشرانو نموږ خو د عسکرو په جمع کې مشرانو څه تفاهم یا څه مفاهمه یا څه صلح کړې ده، نو موږ ته شبرغانه پورې بدون جنگ شبرغان ته ځو، یعنی جوزجان ولایت ته بدون جنگ موږ ځو او نه به په دوی کار لري نه به په موږ کار لري دوی. و نیروی بچه‌های شمال از بادغیس پیش از ما مردم داخل شده بود و هم از طرف سالنگ اینا عبور کرده بودن. از این طرف دو طرف رفته بودن و این رفتگی هزاران لشکر بود، هزاران لشکر بود، یعنی ما حول 10,000 یا کمتر یا بیشتر می رسیدن و از مجاهدین قندوز، تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان و سرپول ولایت‌های شمالی نیز بودن و اکثرش ولایت‌های جنوب، جنوب غرب، جنوب ختیځ، مشرقی، مرکزی ولایت‌ها نیز مجاهدین زیاد بودن. نو داسې ماسکین ټیم چې کېږي ډېر ګڼ شمېر مجاهدین راغلل، پروازونه اوس ول راسن، له قنداره پروازونه راغلل، له کابله خو کم راغلل، له قنداره ډېر مجاهدین راغلل. داسې به درته ویلی سم چې تقریبا 1,200 نفر راغلل د یوې ورځې. ټول دا په هغه شبرغان کې کېناستل. شبرغان وړکی میدان هوایي ده، څه مزار کې له مزاره موټرو کې راغلل، مزار هم تسلیم سوی یعنې وخت کې. د شبرغان مسؤل حیدر جوزجاني ده او د موږ د امارات لخوا د ملا جمعه خان ده. نور دا نور مجاهدین سره راغلي دا ټول ولایت کې دي، ښاروالي کې دي، مثال نور جوی کې دي، خو مکمل ښار کې دي ګڼ شمېر ته 1,500 کسانو، خو اکثریت خالي سلا دي او نور نظامي جویونه ټول دوی نیولي دي. دلته د سکاټ تپی ورته ویلې دي، اوان جای ورته ایست، اوانونه به یې ایستل.